السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زمونږ او ستاسې نننی عنوان ده آیا ته د 10 روپیو یا د 10 افغانیو په سر خپله ټوله سرمایه له لاسه ورکوې؟ راځه تصور وکړه چې ستا په بانکي حساب یا په اکاونټ کې 84,400 روپۍ یا افغانۍ دي. یو څوک راځي ستا له دغه 84,400 افغانیو څخه 10 افغانۍ غلا کوي. آیا تاسو به دومره جدي ونیسئ او غوسه به شئ چې ستاسو د پاتې 8390 روپۍ یا افغانۍ به وغورځوئ او هغه کس په لټون کې به سئ او هغه نه به د غچ اخیستلو په کوښښ کې سئ او که لاړ به شئ د خپل ژوند ته به په عادي سمه توګه له سره بیا ادامه ورکړئ. په حقیقت کې باید خپل ژوند ته په سمه او په عادي ډول ادامه ورکړو. هغه ځکه چې الله جل جلاله هره ورځ موږ او ستاسو ته 84,400 ثانیې وخت راکوي. باید هیڅکله موږ او ستاسې دغه د 10 بدو یا د ترخو ثانو په بدل کې هغه زموږ او ستاسې پاتې 83,390 ښې خوږې ثانیې ورنکړو او هغه د 10 ثانو په بدل کې زموږ او ستاسې د پاتې 83,390 ښې ثانیې ښکار نشي. هغه ځکه چې باید موږ او ستاسو په دې وړو شیانو باندې تمرکز ونه کړو. ولې چې زموږ او ستاسې ژوند له دې څخه ډیر لوی او ستر ده. باید موږ او ستاسې له راتلونکي د 83,390 ثانو څخه په کامله ډول او په ښه ډول استفاده وکړو.